السلام علیکم ګران شاګردان ولې جوړ چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق ته نن سبق چې د هغه ایډوانس انګلیش وکیبلري په انګریزي کې ایډوانس وکیبلري یو څه بیسیک هم پکښې خو ډېرې ایډوانس ده دا هم داسې وکیبلري ده چې ډېره زیاته په انګریزي سپیکینګ کې په ورځني ژوند کې استعمالیږي راځئ تلفظ او معناوې یې راسره زده کړئ د انګریزي یوه مهمه برخه چې د هغه وکیبلري ده او دویم چې د هغه ګریمر دی که ستاسو ښه وکیبلري نو ستاسو به ښه انګلیش وي ویکیشن رخصتي لیبل نښه ویو څپه ګینګ ډله اساین حواله ورکول او پروویژن خواړه خوراک رزق ماینر کشنی موټر کشنی غلطي خلک دا مینور بولي ماینر بیړر خنډ رکاوټ یا دې ته مانع وایي کله کله پر سړک باندې پراته وي دا هغه شیان په دغه شکل کې دلته شته حکومت نه غواړي چې پر هغه ځای باندې موټر تیر شي دغه ته بیرر وایي بیرر مانع چې هغه منع کوونکی ازمپشن قیاس ویلیویبل ارزښتناکه کارپوریشن تنظیم اداره اکټیویسټ کارکوونکی خاص کر د سیاسي او سماجي کارکوونکی مدني ingredient جز ingredients اجزا دي normally عام طور په عمومي توګه په عادي توګه wage مزدوري اجرت clinical طبي د ډاکټرۍ د طب اړوند د طبابت اړوند نیورتلیس دغه باوجود ایرایز راپورته کېدل دود خوب دا شیشې راپورته کېږي لمر راختو ته مو راپورته پریسایزلي په سمه طریقه صحیح مننه ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې ایډوانس انګلیش وکیبلري وله زده کړئ ستاسو انګریزي به په مثبته او په ښایسته سي